السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سهار څنګه یاست؟ ګروپ ملګرو ښه یاست؟ په خیر یاست؟ دا یو خواست کوم د آل پارټیز ته دا ور ورسوي دا پیغام در مولمنه نه راواخلې بیا در مصطفی آغا جانه پورې چې څه آل پارټیز و و دې ته ووایه په تېرې دې سپارې قرآن پسې سي که بیا چپه و رسته ګایېږي دا اولس تی په زړو کې په چړو کې ووایي تی خو صبر نسي کولی چپه و راسته سریله یاست دستې خبرې زنانې هم اوري سپین ږیرې هم اوري ملایانې هم اوري شنیانې هم اوري ټوله اوري تی هغه خلک چې پر یوې سټیج سره ناست اوس پر یو ځای مې لمونځ سره کول نن چپه و راسته در طلاقو در کورونو لاندې سوي یاست موږ دا ټول آل پارټیز ته دا خواست کوو دا ویډیو سره شیر کړي مخ ته چې وروره دې په هېڅ دا دنده پرېږده چې پلانکي دا وکړو پلانکي دا وکړو شپږ اووه ورځې کښېنئ که نه سوه خلاصه وروره بیا ټوله سره را یو ځای سئ اتفاق و اتحاد وکئ بیا خپل پر علت کښېنوئ الله مهربانه دی د الله امتحان دی تاسې نن مارنګ بلوچ ته وګوره چې یوه زنانو دونه غټ کرامات ادا کوي چې یقینا ګرده پاکستان هم ورته حیران دی نو تاسې یو پیغام سره شیر کړئ مخ ته